ماره ته په مخکې جمعه باندې ویلي وو چې ننکوتري بیلوله به واده نه کوئ، پونډن له به واده نه کوئ، مورتې له به واده نه کوئ، بیکاره بېروزګاره لوښي له به چې د کار او د ګټې قابل نه دی هغه له به نه کوئ. تاسو خفه کېږئ وي یاره د رزق واده الله کړې ده. نو دا چا ویلي دي چې نه ده کړې الله واده؟ دا کوم داسې کافر وی چې هغه وایي چې الله واده نه راکړې؟ ولې په دې ته نه پوهېږم چې الله د رزق واده کړې ده؟ پیغمبرانو سره یې کړې وه که نه یې وکړې واده؟ پیغمبران خو چا د اوسپنې کار کو مزدوري به یې کوله. داود علیه السلام د اوسپنې کار کړی دی، د لاسو پیسې محنت یې کړی دی، مزدوري ګټله. نوح علیه السلام د لرګي کار کړی دی، محمد رسول الله تجارت کړی دی، محمد رسول الله جهادونه کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو زمانه کې په مزدورۍ باندې چیلې سرولي دي. موسی علیه السلام بیزې سرولي دي په مدین کې، مزدوري کړې ده. علی ان تأجرني 8 حججو، 8 کاله به وي مزدوري کوي. پیغمبرانو خو چې ته وګورې نو هغې خو مزدورۍ کولې، نو ولې پیغمبرانو سره الله د رزق وعده نه وکړې؟ چې ته وایې چې د رزق وعده یې کړې ده الله پاک، ولې نه ده کړې؟ خو خبره دا ده چې کله یو سړی هغه د روزۍ د ګټلو قابل نه دی، هغه د ښځې د ساتلو نه دی، چې زنانه بیا په کور کې دغه شانتې ناسته ده، کله څوک راځي او کله څوک راځي، نه د خوړلو څه شته نه د څښلو څه شته، او د زنانه عزت بیا تار په تار کېږي. کله یې پنجاب غاړې ته مخامخ کوي، کله وله دلته ګرځي راګرځي. کسان پیدا کوي او خپل د کور د ټیلیفون نمبر، خپل د کور د زنانه د موبایل نمبر هغه دې هلک له او هغه هلک له بیا ورکوي. ولې چې واده یې کړی دی. استاد وایي چې واده مه کوئ. وایي استاد د واده په حق کې دی، صحیح ده، خو دا قرآن کې یوازې دا خبره نه ده چې ګنې الله روزي رسان دی. قرآن کې دا هم دی چې لقد خلقنا الانسان فی کبد. الله وایي انسان محنت نه پیدا دی، انسان د محنت دپاره پیدا شوی دی. قرآن دا هم وایي وان لیس للانسان الا ما سعی. انسان ته به د خپل محنت د خپل کړاو بدله میلاویږي، چې دی کم کړه وکړي، دی کمه بدله وکړي، دی کم عمل وکړي، د هغې صله به ورته میلاویږي. مریم علیه السلام په قرآن کې د هغې په نوم باندې صورت دی، لیکن هغه مریم هغې ته الله تعالی وایي، الله تعالی ورته وایي مریم وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. دا کجوره ړکوه تا ته به کجورې راغورځېږي. ولې الله ورته بې د ړکولو نه نشو راغورځولی؟ مفسرین دغه دی کې وایي، علما دغه دی کې وایي، محدثین دغه دی کې لیکي چې محنت به کوې، لاس او خپه به ړکې. الله پاک د رزق وعده کړې ده، خو تاله چاچې درکړي دي، تاله خپې درکړي دي، او پیغمبرانو مزدورۍ کړي دي. آدم علیه السلام به زمینداري کوله. داسې نشته چې ګنې الله پاک تیار رزق رالیږي او هغه به تاله او ستا زوجې له او ستا بیبي ده دا به راځي کور ته او ښه د مدې ماښام به دواړه کښېنئ او روژه به ماتوئ چې راځه چې دواړه کښېنو رزق اسماني راغلی دی. نه هغه من او سلواکه کوم یادېږي د بني اسرائیلو، بني اسرائیلو له چې کوم تیار رزق ته یادی، هغه تیار رزق داسې نه و چې ګنې پټرۍ کې مړزان سره کړي راغلي او بني اسرائیل به کېناستو بسم الله اشورو به یې کوله. نه جي نه، ځان په پته پوه که په هغه علاقه باندې الله مرغۍ پیدا کړې ډېرې، مړزانې پیدا کړه ډېر، او مازدیګر او ماښام کې به هغې منډې ترړې والې، مرغۍ به یې رانیولې. مرغۍ نیول په محنت باندې کېږي، په اسانه به نیوې شوې، بیا به یې حلالولې، بیا به یې پاکولې او بیا به یې پخولې او بیا به یې خوړې. دا داسې نه وه. دغه شانتې هغه چې ترنجبین ورته وایي قرآن کې چې راغلی دی من او سلوا، هغه به داسې وه چې د شپې به په دې ونو په دې پاڼو باندې څه معمولي څه خوږ څیز راورېدلی و، هغې پسې به سار ګرځېدې، د ونو نه پاڼو نه به دې هغه راجمع کو. محنت به کوې، کار به کوې، کسب به کوې. انو چې کوم نوجوان هغه صرف ټک ټاک زده کړی دی، صرف هغه مطلب دا دی چې موبایل کې لبس زده کړي را او د ښځې را ساتلو نه دی، نو دا به یاد ساتي. قرآن دا هم ویلي دي چې ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، چې د نکاح توان او طاقت یې نشته، ښځه نشي ساتلی، داسې سړي له به واده دا به نه کوي، هغه دې ځان وساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د پیسو توان او طاقت دې نشته نو تا باندې روجي نیولي. د علي رضی الله تعالی عنه ژوند ته وګوره،
علی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پرورش کې دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشر دی لیکن چې کله د پیغمبر علیه السلام بچه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ورته واده شوه نو علی رضی الله تعالی عنہ وی مال جدا کاندر او زه به ځان له کار کومه دا نه چې زه به د خر کاکا کره دی رحم اوسو د نبی علیہ السلام د کور نه به ښکلی کور د چاو د نبی علیہ السلام د کور د رزق نه به پاک رزق د چاو د پیغمبر علیہ السلام د زړه نه به لوی زړه د چاو د پیغمبر علیہ السلام سره چې واده د رزق نه و نو چا سره وه لیکن علی رضی الله تعالی عنه له د بار د کور او د مزدورۍ انتظام کوي چې اوس به دی ګټي او دی به سټي